ای پیغمبره ووایه چې ای خلکو که تاسې تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوي دي چې ته یوې خواته اوسه خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قایم کړه او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کیږه او له الله نه پرته کومه داسې هستي یعنې کوم شی مه بله چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړونکی هم څوک نشته د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي او هغه بخونکی او رحم کوونکی دی ای محمد صلی الله علیه وسلم ووایه چې ای خلکو تاسې ته ستاسې د رب له لوري حق راغلی دی اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده او زه پر تاسې باندې کوم څارندوی نه یم او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږله کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی